د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامات مې قبول کړئ. خاکسار احمد زیب یم. یو ځل بیا درته د نړۍ د هېوادونو په پیژندنې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله او د ژوند په هره برخه کې سرلوړي او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د نړۍ د هېوادونو د پیژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته بیلس هېوادونه پیژنو. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. درنو اوریدونکو د بیلس د هېواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې BZ دی. رسمي نوم یې بیلس، نړیوال نوم یې بیلس دی او سیمه ییز نوم یې بریتانوي هاندروسا ده. د هېواد په لویدیځه نیمهکره، شمالي نیمهکره، په منځنۍ امریکا کې د کارابین د سمندرګي په لویدیځه څنډه کې د ګواتیمالا او مکسیکو په اړخ کې د لویدیځ طولبلد د 7 نه تر 9 او د شمالي عرضبلد د 14 نه تر 19 درجو ترمنځ موقعیت لري. بیلس هېواد 2986 کیلومتره مربع پراخوالی لري. شمال ته مکسیکو، جنوب ته ګواتیمالا، ختیځ ته د کارابین سمندرګي او لویدیځ ته هم ګواتیمالا هېواد موقعیت لري. په وچه کې د بیلس د ټولو پولو اوږدوالی 514 کیلومتره دی. دا هېواد له اوبو سره 380 اوږده پوله لري. بیلس هېواد مهم غرونه هم نه لري او لوړو څوکو څخه ویکتوریا څوکې دي چې 1180 متره لوړوالی لري. غټ سیندونه د بیلس هوندو چې د بیلس په شمال کې موقعیت لري. بیلس یو کوچنی هېواد دی خو د خپل ځانګړتیاو او جغرافیي موقعیت له امله څو ډوله هوا لري. د مثال په توګه د دغه هېواد د شمالي سیمو هوا ډېره توده ده او د کارابین د سیمو هوا ډېره په زړه پورې او معتدله ده. په عمومي توګه بیلس 2 فصله لري. د ورښتونو موسم له مۍ څخه تر نومبر پورې او د کال وچ فصل له فبرورۍ څخه بیا تر مۍ پورې. په دغه هېواد کې د جون د میاشتې څخه تر نومبر میاشتې پورې د سمندري طوفانونو د لګېدو، په سرحدي سیمو کې د اوبو زیاتېدو، په تېره بیا په جنوب لویدیځو برخو کې ویره شته دی. بیلس په منځنۍ امریکا کې د یوکاتانا د ټاپو وزمې په جنوب لویدیځه برخه کې پروت دی. یو کوچنی هېواد دی چې ختیځې سیمې د کارابین او هاندوراس د خلیج سواحل په ګډون په ځنګلونو پوښلي دي. د بیلس سیند چې د دغه هېواد او مکسیکو په ګډه پوله بهیږي او بیا له کارابین سره یوځای کیږي. د بیلس په منځنیو برخو کې اورناژ د ولاړو اوبو طبیعي ډنډونه موقعیت لري. کابو 112 کیلومتره پراخه دي. د بیلس ختیځې خواته یو لوی تورنپ او څو کمکي ټاپوګان پراته دي چې ټول د بیلس دي. د بیلس په جنوب ختیځه څنډه کې د هاندوراس خلیج پروت دی چې د لوی بیړیو د تم کېدو لپاره خورا ښې اسانتیاوې لري. همداراز د بیلس په شمال ختیځه برخه کې د چوتامال وړوکی خلیج یادولو وړ دی. بیلس هېواد ډېرې هوارې مځکې لري. د دغه هېواد څو ډېر ټیټ غرونه ټول په جنوبي سیمو کې پراته دي. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د بیلس تر ټولو ټیټه سیمه د کارابین سمندرګي او تر ټولو لوړه سیمه د ویکتوریا ده چې 180 متره جګوالی لري. د بیلس هېواد پایتخت بیلموپان ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 12 نفر، په 1 میل مربع کې 32 نفر او په ښارونو کې 48.3% او په کلیوالو سیمو کې 51.7% اوسېدونکي ژوند کوي. په بیلس هېواد کې یوه ښځه په عمر کې 3.8 ماشومان زیږوي. د بیلس هېواد د اوسېدونکو نژاد تور، سپین او سور دی. رسمي ژبه انګلیسي او په اسپانوي، مایاني، کارب او کرولو ژبو خلک په دې هېواد کې خبرې کوي. لیکدود په دې هېواد کې په لاتیني ژبه دی. دا هېواد د اداري ویش له مخې په 6 ولسوالیو باندې ویشل شوی دی. د بیلس هېواد حکومت پارلماني ولسواکي دی. د بیلس نوی اساسي قانون په 1981 د سپتمبر په 20 نیټه نافذ شوی دی.
په بیلس هیواد کې پاچاهي میراثي ده. د دې هیواد ګورنر جنرال د انګلستان د ملکې لخوا ټاکل کیږي. په بیلس کې د هغو ګوندونو یا د ګوندونو مشر چې د دې هیواد په ولسي جرګه کې تر ټولو ډېرې رایې وګټي د دې هیواد د لومړي وزیر په توګه غوره کیږي. د بیلس د کابینې وزیران د دې هیواد د لومړي وزیر په مشوره د ګورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي. د بیلس پارلمان 2 جرګې لري. لومړی د مشرانو جرګه چې دا 12 غړي لري. د بیلس د مشرانو جرګې 6 غړي د دې هیواد د لومړي وزیر او 3 د حکومت د مخالف ګوندونو یا د ګوندونو د مشرانو او 3 پاتې د بیلس د سوداګرو او صنعتګرو د ټولو مدني ټولنو او کلیسا په مشوره غوره کیږي. دوهمه په دې هیواد کې ولسي جرګه ده چې دا 9 غړي لري. د بیلس د ولسي جرګې تیر ټاکنې په 2008 کال کې ترسره شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2013 کال کې ترسره شي. په دې هیواد کې د رای ورکولو سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. د بیلس حقوقي نظام په انګلیسي قوانینو ولاړ دی. ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې مشر د لومړي وزیر په مشوره د ګورنر جنرال لخوا ټاکل کیږي. د بیلس هیواد د خپلواکۍ ورځ 1981 د سپتمبر د انګلستان څخه ده. ملي رخصتي هم په همدې ورځ ده. دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1981 د سپتمبر 25 ده. د بیلس هیواد ملي بیرغ آسماني شنه مځکه چې په پاسنۍ او لاندنیو څنډو کې سرې نرۍ ټوټې پرتې دي. د بیلس د ملي بیرغ په منځنۍ برخه کې د دې هیواد ملي نښان موقعیت لري. بیلس په وړو کې اقتصاد کې د سیلانیانو عوایدو ډیر ستر ځای بلل کیږي او دې هیواد ته ډیر بهرني اثار راوړي. له دې وروسته د بیړیو چلولو، د بوري تولید، ستورس مېوې، کیلې، جامې د یادولو وړ دي. په بیلس کې د اقتصاد خصوصي کولو په برخه کې ډیر پیاوړی دی او د دولتي سکتور په پرتله ستره بلل کیږي. اقتصاد پوهان وایي چې هغه تګلارې چې د بیلس دولت د دې هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره غوره کړي دي په 1990 په سپتمبر کې لکه د بهرنیو اسعارو اسانتیاو بدلو، لارې چارې، پولي او مالی اسانتیاوي او اداري اصلاحات په کال کې د اقتصاد 6% برخه لپاره لار هواره کړې ده. دغه پرمختګ په 2004 کلونو په بهیر کې ثابت پاتې شو. د بیلس د اقتصاد اوسنی غټې ستونزې د بهرنیو سوداګرو کسر، درانده بهرني پورونه او د بېوزلو کورنیو سلواله راکمول او په بیلس کې د سترو پانګو د بندېدلو لپاره د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو هڅول ناویلي د پاتې نه وي چې د بیلس په سمندري پولو د تیلو او ګازو د شتون کلکه تمه شته او په دې برخه کې څېړنې روانې دي. د بیلس هیواد د صنعت څخه د کاني موادو ورستل او د ځینو پروسس سپک فلزي تولیدات، ټوکران، خوراکي مواد، بوره، د میوو اوبه، بیر، منرال اوبه او بسکټ، ټوکران، بوټونه، جامې او استخلاقي توکي دي. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 4.6% ده. د برېښنا تولید 1.7 میلیونه. د بیلس هیواد 4.5% مځکه کرل کیږي. د دې هیواد 2.2% مځکه څېړځایونو، 92% ځنګلونو او پاتې 1.3% سیندونو، ښارونو او د استیګونو کلیوالي سیمو نیولې ده. په کال 1998 کې د دې هیواد 10 کیلومتره مربع مځکه کرل کېدله. د بیلس 28% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هیواد 18.7% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، تمباکو، پنبه، قهوه، ګني، وریجې، غنم، لوبیا او نورې میوې، لږ سابه، غوښه، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات دي. بیلس په 2003 کال کې 58,400 غواوې او غوایه، 1,300 سرکوزي، 5,000 پسونه، 1,400 وزې او 1.45% میلیونه چرګانې درلودل چې له غوښو، پوستکو او شیدو څخه کار اخیستل کیږي. دا هیواد هر کال کابو 10,000 ټنه کبان نیسي. د دې هیواد د کاني مواد څخه مس، سپین زر، سرب، کلایي او د اوسپنې ډبرې. د صادراتو ټوله بیه 401.4 میلیونه ډالر ده. بوره، کیلې، ستورس، میوې، د ګنیو، میلاس، لرګي، جامې، کبان، کاني ډبرې او د وارداتو مالونه بیا صادرول د دې هیواد د صادراتو څخه دي. غټ تجارتي شریکان یې امریکا متحده ایالات، انګلستان، تایلند، د کارابین د سیمې هیوادونه، اروپایي ټولنه او داسې نور هیوادونه دي. د وارداتو ټوله بیه 508 میلیونه ډالر ده. ماشینونه، نقلیه وسایل، برېښنایي وسایل، پرزې، خوراکي مواد، څښاک، استخلاقي شیان، تیل او نفتي محصولات، کیمیاوي مواد، فلزي توکي او نور د دې هیواد د وارداتو څخه دي.
چې غټ تجارتي شریکان یې امریکا متحده ایالات، مکسیکو، کیوبا، جاپان، کارابین هیوادونه او اروپایي اتحادیه. د بیلیز هیواد د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00501 دی. بیلیز د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله پرمختللي مخابراتي سټیشنونه لري. د دې هیواد د خپلو کورنۍ اړیکو لپاره د مایکروویو رادیو ریلي او نړیوالو اړیکو لپاره د انتناسات سپوږمکۍ د اطلس سمندر ته په خپله خاوره کې یو ځمکنی سټیشن هم لري. په دې هیواد کې یو شمېر راډیوګانې هم شته دي چې یوه AM او 12 په FM کې خپرونې کوي، خو په اوس وخت کې د راډیوګانو شمېر زیات شوی دی. د انټرنیټ هیوادنۍ کوډ نمبر یې BZ دی. د انټرنیټ ګډونوالي په 2002 کال کې 10,000 نفرو ته رسېده. د بیلیز هیواد 4.1% نارینه او ښځې دواړه په لیکلو پوهېږي. په دې هیواد کې 250 لومړني ښوونځي چې 53,950 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د 2000 مسلکي ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کېږي. 22 منځني او مسلکي پوهنځي چې 11,800 زده کوونکي او 700 ښوونکي او 12 پوهنتونونه او کالجونه، 2,900 محصلین او 250 استادان په دې هیواد کې شته دي. زده کړه په بیلیز هیواد کې د 5 کلنیو نه تر 14 کلنیو ماشومانو تنکي ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. په بیلیز کې 4 ورځپاڼې تیراژ چې هرو 100 کسانو ته 0.1 ګڼه رسیږي او 80 عنوانونه نوي کتابونه تیراژ خپریږي. په دې هیواد کې هر کال هر سړی 0.9 کیلوګرامه کاغذ د لیکلو خپرولو لپاره لګوي. په بیلیز کې روغتیایي اسانتیاوې ښې دي، خو د لویدیځې اروپا او شمالي امریکا په پرتله خوارې دي. په بیلیز کې دولت او د اقتصاد د خصوصي برخه ورو ورو هڅه کوي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته روغتیایي خدمات رسوي. په دې هیواد کې 2 داسې ټولنیزې بیمې شته دي چې له ځینو خلکو سره د ناروغتیا، وزګارتیا، زړښت، معلولیت او مړینې په وخت کې مرستې کوي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځوو د بیلیز هیواد تاریخ ته چې زموږ همکاره څانګه جبارخیل به درته وړاندې کړي. څو پیړۍ مخکې د بیلیز اوسنۍ خاوره ګواتیمالا او د مکسیکو جنوبي سیمې د مایا د سترواکۍ یوه برخه بلل کېده. مایا په بیلیز کې د لوبانتون، پوسیلها او سان هاوزه ښارونه جوړ کړل. د سان هاوزه ښار همدا اوس د لرغونپوهانو تر څېړنو لاندې دی. په کال 1504 کې د کریستف کولمب بیړۍ د بیلیز په جنوب ختیځ کې هغه ځای ته ورسېدې چې اوس د هندوراس خلیج نومیږي او هسپانویانو هلته څو هستوګنځي ودان کړل. هسپانویانو په کال 1683 کې د پاریس د تړون له مخې انګلیسیانو ته اجازه ورکړه چې په بیلیز کې ځنګلونه ووهي او لرګي اروپا ته یوسي. د انګلیسانو په دغه حق باندې د ورسای په تړون کې یو ځل بیا هم ټینګار وشو. په 1983 میلادي کال له دې څخه وروسته انګلیسیانو ورو ورو په بیلیز کې پښې ټینګې کړې او د هسپانویانو هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتل یې دوی له دغه هېواد څخه وباسي. په کال 1998 کې انګلیسیانو د اوسني برازیل ټوله خاوره لاندې کړه او دغه ځای انګلیسي هندوراس ونوماوه. د 1862 څخه تر 1884 کلونو په اوږدو کې انګلیسي هندوراس د جامیکا د ادارې واحد لخوا اداره کېده، خو د 1884 کې له جامیکا څخه جلا او نیغ په نیغه د انګلستان په دولت پورې وتړل شو. اسپانویانو لا تر دغه وخته پورې هم په انګلیسي هندوراس باندې د مالکیت ادعاوې درلودې. په کال 1911 کې یوه زوروره سمندري طوفان د بیلیز سیټي ډېره برخه ورانه کړه. په کال 1950 کې جورج پرایس د انګلیسي هندوراس د خلکو ګوند جوړ کړه. دغه ګوند 14 کاله وروسته د انګلیسي هندوراس رایې وګټلې او لومړی وزیر شو. په کال 1970 کې د انګلیسي هندوراس پایتخت د بیلیز سیټي څخه د بلمویان ښار ته چې نوې ودانه جوړه شوې وه ولېږدول شو. د کال 1983 په جون کې د انګلیسي هندوراس نوم بیلیز شو. د کال 1980 د دسمبر په 21 نیټه بیلیز خپلواکه او د UN په غړیتوب ونومول شو. له دې وروسته تر کال 1993 پورې څو کسان د دغه هیواد لومړي وزیران شول چې ټول د هیواد لخوا ټاکل شوي وه. په کال 1991 کې د ګواتیمالا او بیلیز دولتونو یو بل په رسمیت وپیژندل او بیلیز ګواتیمالا ته اجازه ورکړه چې د هندوراس په خلیج کې د سمندر اوبو ته لار ولري.
په کال 1990 کې یو بل سمندري طوفان د بیلیز په زرګ خلک مړه کړل او دغه هیواد بنسټیزو اقتصادي جوړښتونو ته یې درانه زیان واړول. په کال 1998 کې د بیلیز د خلکو د یووالي ګوند د دغه هیواد د خلکو ډېرې رایې وګټلې او د ګوند مشر ښاغلی سعید موسی لومړی وزیر شو. د کال 2001 په اکتوبر کې یو بل سمندري طوفان چې په ساعت کې 215 کیلومتره چټک و بیا بیلیز ته درانه زیانونه ورسول او دغه هیواد 1,10,000 کسان یې بېکوره کړل. قدرمنو اردوونکو د بیلیز هیواد د تاریخ په باره کې مو د څانګې جوارخیل معلومات واورېدل. په دې تمه چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. درنو اردوونکو د دې اونۍ د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب ورسره خپلو همکارانو ته اجازه راکړئ.